دعا وکړئ چې رب العالمین دا کورونا بیماری ده چې خدای پاک یې ختمه کړي او چې څومره مسلمانان په دې مرض کې مبتلا دي الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي داسې نور مسلمانان دي بیماران دي یا الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه ولا ورکړي بهر ملکونو کې بعضې کسان دي په کورونا پراته دي موږ ته سوال جواب کړی دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ولا روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي یا الله د ټول امت مسلمانه ختمه کړي خدای د ټول امت مسلمانه ختمه کړي یا الله زموږ حرمین واپس کوله پروردګار حرمین په موږ باندې کړه په موږ باندې حرمین هغه څه کولو کې چې الله څنګه مخکې وو الہ العالمین ته موږ د خپل ملک خپل ملک پاکستان ته حفاظت وکړي د مسلمانانو حفاظت وکړي د ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي بعضې ملګري دي هغوی کې مړي شوي دي دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي یا الہ العالمین چاته چې څه پریشانې دي مشکلات دي الله پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي نور چې څومره مردگان وفات دي الله ټول وبخي او یا الله راغلي جمع ټوله وبخي خدای زموږ په دې مدرسه کې په دې جومات کې چې موږ سره چا مدد کړی دی که د مال دی که د بدن دی خدای د هغې بدلې ولا په دواړه جهانه ورکړي او خدای دا په دین آباده کړي په منځونو باندې آباده کړي د غمونو آفتونو ټول په امن کې وساتي د ډېر لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي په یو یو قدم ولاجرونه ورکړي زموږ دا دوستان د پېښور نه راغلي دي څوک لرې لرې ځای نه دې د خیر او د برکت او د عافیت زندګۍ نصیب کړي او چې څوک په کم مقصد او نیت راځي خدای د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي یا الله چې زما د اواز څوک اوري کوم مسافر بار ملکونو کې دي پریشانه دي غریبانه د کورونا د وجې نه بار ملکونو کې ډېر دوستان دي الله ته د حیا او د برکت ژوند نصیب کړي ته د زندګۍ اسانه کړي او د پریشانونو نه په امن کې وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن